پنشیر سفر، د یادونو، طبیعت او ملګرتیا کیسې. ځینې سفرونه یوازې د یو ځای د لیدلو لپاره نه وي، بلکې د هغو شیبو لپاره وي چې له ملګرو سره په یادونو او خاطرو بدلیږي. یعنی ځینې سفرونه د دې لپاره هم وي چې له خپلو ملګرو سره د ژوند ښکلې شیبې شریک شي او داسې خاطرې جوړې شي چې د وخت په تېرېدو یې خوند لا زیات شي. د دې درې په اړه مې ډېر څه اورېدلي وو، د شنو غرونو، تل بهېدونکو سیندونو، یخې هوا او د میلمه پالو خلکو کیسې. همدې شوق وهڅولم چې یوه ورځ باید د پنجشیر په لورې سفر وکړم. هم هغه و چې یوه ورځ مې د سفر پرېکړه وکړه. بالاخره هغه ورځ هم راورسېده. د یو شمېر نږدې ملګرو سره مو د دې سفر هوډ وکړ. زموږ له ډلې 2 ملګري د هلمند، یو له پکتیا او زه له غزني څخه وم. د کابل په خیرخانه کوتل سیمه کې مو نور ملګري چې د پنجشیر اوسېدونکي وو هم په تمه ولاړ وو. سهار وختي لا ښار په بشپړه توګه نه و راویښ شوی. د سفر وسایل مو راواخیستل او په دې باور له کوره ووتلو چې د دې ورځې له سفره به د یادونو یوه ښکلې خزانه له ځان سره بیرته راوړو. کله چې خیرخانې ته ورسېدو، له ملګرو سره مو له جوړ په خیر او لنډ روغبړ وروسته د سفر اصلي کیسه پیل شوه. موږ لومړی پروان ولایت چاریکارو ښار ته لاړو. د پروان له چاریکار ښار څخه تیر شو او د جبل سراج بازار ته ورسېدلو. له هغه ځایه مو د ګلبهار بازار په لوري سفر ته دوام ورکړ چې یاد بازار د جبل سراج بازار شمال لور ته موقعیت لري. کله چې د یاد بازار څلور لارې ته ورسېدو، یوه لاره کافي ساعته تللې وه، بله د سید خیل ولسوالۍ په لوري او درېیمه د پنجشیر درې ته غځېدلې وه. موږ هم د همدې پنجشیر د درې لاره پر مخ ونیوله. لا ډېر وړاندې نه وتللې چې د پنجشیر دروازه مو تر سترګو شوه. پر هغې په ښکلو تورو لیکل شوي وو: به پنجشیر خوش آمدید. هم دلته د پنجشیر د شتل ولسوالۍ پیل کېږي، هغه ولسوالۍ چې د سیند، شنو غرونو او زړه راښکونکو منظرو له امله هر مسافر ته هرکله یو ځانګړی احساس وربخي. هر کیلومتر چې وړاندې تللم، د غرونو ښکلا او د پنجشیر د سیند د اوبو شور مې د سفر شوق لا پسې زیاتاوه. داسې احساس مې کاوه لکه طبیعت چې پر خپله ژبه له هر میلمه سره خبرې کوي. وروسته د پنجشیر عنابه ولسوالۍ ته ورسېدو. دا سیمه د خپلو شنو باغونو، کرنیزو ځمکو او ارام چاپېریال له امله ځانګړی خوند لري. شاوخوا د سهار 9:30 بجې وې چې د سیند پر غاړه په یو کوچني هوټل کې تم شو. د پنجشیر د روانو اوبو تر څنګ مو د سهار چای وڅښه. هغه شیبې د طبیعت له ښکلا سره یو ځای د سفر تر ټولو خوږه یادونه دي.
له لنډې دمې وروسته مو بیا سفر ته دوام ورکړ. په لاره کې د رخي ولسوالۍ ته ورسېدو. هغه سیمه چې د خپل تاریخي او طبیعي ارزښت له امله ځانګړی شهرت لري. له هغه ځایه وروسته د پنجشیر مرکز بازارک پر لوري وخوځېدو. بازارک د سیند پر غاړه یو نسبتاً کوچنی خو ژوندی او پر خلکو ډک بازار دی. له بازارک څخه لږ وړاندې د سړک د چپ لوري پر یوه لوړه غونډۍ د احمدشاه مسعود مقبره ښکاري. موږ هم د مقبرې لیدو ته ورغلو. د وره په خوله کې امنیتي ساتونکي موجود و او د کیمرې او لویو موبایلونو د وړلو اجازه نه وه، نو خپل وسایل مو هغوی ته وسپارل. د مقبرې چاپېریال ډېر منظم او زرغون و. ښکلی پارک، څو ودانۍ او یوه کتابخانه پکې موجوده وه. فضا ارامه او پاکه وه، خو ځینې ودانۍ تشې ولاړې وې. هماغلته مې له ځان سره فکر وکړ که دا ځایونه د مناسبو خدماتو لپاره فعاله شي، د سیلانیانو لپاره به لا زړه راښکونکي شي. وروسته مو د خنج ولسوالۍ په لوري حرکت وکړ او له هغه ځایه د پریان ولسوالۍ ته ورسېدو. پریان د پنجشیر تر ټولو لرې او لوړه ولسوالۍ بلل کېږي. دا سیمه د خپلو یخو چینو، جګو غرونو، سړې هوا او بېسارې طبیعي ښکلا له امله ځانګړی ځای لري. له همدې ځایه د بدخشان له ولایت سره پوله نښلي او نورستان او تخار هم ورسره نږدې پراته ولایتونه دي. موږ د سیند پر غاړه خیمه ودروله. ډوډۍ مو پخه کړه او د ورځې ډېره برخه مو د طبیعت په غېږ کې تېره کړه. ملګرو مې په یخو اوبو کې لامبو ووهله، خو زه که رښتیا ووایم د اوبو له سختې یخنۍ او ژوروالي لږ وېرېدم. یوازې مې د سیند له غاړې د هغوی خوښۍ ننداره کوله. ورځ مو په خوښیو، خندا او نه هېرېدونکو شیبو تېره شوه. ورځ پای ته ورسېده، خو هغه خاطرې چې د پنجشیر له غرونو، سیندونو او ملګرو سره مو جوړې کړې لا هم را سره دي. ځینې ځایونه یوازې د لیدلو نه دي، ځینې ځایونه د انسان په زړه کې پاته کېږي. مازدیګر بېرته د کابل پر لوري روان شو او د شپې شاوخوا 11:30 بجې د پروان ولایت چاریکار ښار ته را ورسېدو. دا یوازې یو سفر نه و، بلکې د طبیعت، ملګرتیا او داسې خاطرو یوه کیسه وه چې د وخت په تېرېدو به یې ارزښت لا زیاتېږي.